زمارونو مور په دنیا کې الله پاک د بچو د پاره جنت پیدا کړی دی. یو خو هغه جنت ته چې مسلمان محنت کوي چې داغه جنت ته ورسېږي. هغه جنت الله دی وخت کې زمونږ د سترګو نه پټ ساتلی دی او که مونږ الله راضي کړو ان شاء الله چې هغه جنت ته به ورسېږو. یو په دنیا کې رب العالمین انسان له یو جنت مقرر کړی دی چې هغه ته مور وایي. د نبی علیہ السلام مبارک نه یو صحابي تپوس وکړو، وی د الله رسوله زما مور او پلار دې سره څنګه سلوک وکم، جون و سره څنګه تیر کم؟ حضور پاک مبارک ورته ډېر ښکلی جواب ورکړ، وی هما جنتک و نارک، وی دا مور او پلار هم ستا جنت دی هم ستا دوزخ دی. اوس خوښه دی دا جنت ضایع کې او که ګټې، که د دې مور او پلار د قدر وکړو، د دوی د عزت وکړو، د دوی د احترام وکړو، جنت دې وګټه. او که مور او پلار دې خفه کړل، بې عزته دې کړل، ذلیله دې کړل، رسوا دې کړل، جنت دې بیله. او حضور پاک مبارک فرمایي الجنت تحت اقدام الامهات، چې جنت د میندو د قدمونو لاندې دی. دا مطلب نه دی چې قدم اوچت که لاندې به جنت پروتي، نه، د مور خدمت وکړه، د مور د قدمونو باندې لاس کېږده او چاپي ولو که خدای به جنت درکړي. یو لوی عالم دی، نیک سړی دی، بزرگ د زمانې دی، ابو اسحاق اصفراینی رحمت الله علیه. وی درس کې مې دا حدیث راغی طالبانو ته وښو چې جنت د میندو د قدمونو لاندې دی. نو ما چې راشه د دې حدیث په دې ظاهر الفاظو عمل وکړه، اگر چې ظاهری معنی دا نه ده چې قدم لاندې جنت خطا تخکاری پروت دی، خو مقصد دا دی چې د مور چاپی وکړه، خدمت وکړه، نو الله به جنت درکړي. وی د شپې مې مور له چاپی کوله، لګیوم زور مې ولا کو. وی ما وی چې راشه د حدیث په دې ظاهر عمل وکوي، دا ګیره مې راواغېسته او د مور د خپې مې پې وڅنډلې، د مور د خپو پورې مې راښکا. بیا وده شوم، سار چې درس ته لاړم، یو طالب راته وی چې صاحب بیګا مې خوب کې لیدی. ما وی څنګه دې لیدم؟ وی ډېر ښکلی باغ او خشته مزیدار او ته پکې ګرځېدې، چکرې دې پکې والې. خو صاحب په دې ګیره کې د هیرې وې، جواهراتو، ملغلرې وې چې هغې برېښنا کوله. هغه ورته وی خوب دې بلکل ټیک دی، دا باغ چې تا پکې زه ولیدم دا د جنت باغ دی، او د مور د دې خدمت په برکت به الله ماله دا جنت راکوي. او دا کمې هیرې جواهرات او لالونه چې تا زما په ګیره کې ولیدل چې هغې پړقار کو، دا زما د مور د خپې دوړه وه چې بېګا وه پورې ګیره ما لګولې وه، هغه دوړه تا ته خدای د ملغلرو د هیرو جواهراتو په شکل کې وښودله. مور د بچي دپاره لوی جنت دی، لوی غنیمت دی. یو صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغی، دا ډیر عجیبه خبره ده. د حضور پاک دعاګانې خو به قبلېدې، مستجاب الدعواتو، لوی شخصیت الله پیدا کړی دی. اور قرآن حکیم کے اللہ فرمائی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ وَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ یو سړی په ځان ظلم کې ډېره ګناه وکړي او دې توبه وباسي او بیا راشي حضور پاک مبارک ته چې د الله رسوله ما خو خدای ته توبه وستا، خو تم د الله نه ماله بخنه وغواړه. نو که نبی علیہ السلام ولا د الله نه بخنه وغواړي نو خدای به وبخي. نو چې چاته بس مشکل پیښ شو، نیک براغ حضور پاک مبارک لا وی حضرت دا مشکل پیښ دی، هغه به ول دعا وکړه خدای به معاف کو. اوس دا صحابي راغی وی دا الله رسول ډېر لوی جرم مې کړی دی، ګناه مې کړی دا، او مال څه چلو که بخنه د الله نه وغواړه چې ما خدای وبخي. حضور پاک پته څه فرمایي، وی مور دې شته؟ وی او وی لاړ شه مور ته دې ووایه چې دله دعا وغواړي نو خدای به دې وبخي. په خپله یې موله دعا کول نه شوه، لیکن هغه ته څه وایي مور دې لیږي، مور شته ورشه مور له چې دعا دله وغواړي چې خدای پاک دې وبخي. دې نه تاسو د مور د دعا اهمیت معلوم کې چې
چې د مور دعا د بچی په حق کې څونه اهمیت لري. او دا ګورې یوازې دعا نه د خیره د مورم خطرناکه ده. یو حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وی ډېر کله یو مور بچی ته خیری وکړي چې خدای دې مړ کا. اکثر دا بیکاره ښځه چې د دین نه لرې وي که نه دا د بچو ته خیری کوي. بد اخلاقي ګورې په ښځو کې ډېره زیاته ده. میندو کې یو څو نقصانونه دی هغه درته وروسته وایم. بچو ته خیری کوي یوه، خاوند ته بچی لمسای دا هم پکې لوی جرم دی. خاوند د خپل مور نه بیلول کوي، ته خو په دې خوشحالېږي چې زما بچی دې زما خدمت وکړي، لیکن ته په دې ولې خفه کېږې چې ستا خاوند د خپلې مور خدمت کوي. ته خو دا غواړې چې بچی دې زما خدمت وکړي، ځکه ته یو مور یې، نو په دې ولې خفه کېږې چې ستا خاوند هم د چا بچی دی چې هغه هم د خپلې مور خدمت وکړي که نه. نو بعضې بدبخته میندې داسې هم شته. هدته وروستو کوم هغه خبره، خو دا خبره واوره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د میندو متعلق فرمایي چې مور سره ښه سلوک کوه او د مور قدر کوه او د مور عزت کوه او د مور خیال ساته. مور به خیره نه کوي. فرمایي وی مور بچی ته خیره وکړي چې خدای دې مړ کا. ماشومان روانې کوي، دا به ګورې قطعا نه کوي. پلار او مور به بچی ته خیره قطعا نه کوي. ولې؟ وی خدای دې مړ کا نو خدای خیره قبوله کړي. خود نه وجنی نو چې دا بچی کله زلمی شي او بالغ شي او لوی شي او د بچو خاون شي، داس چې مرګ راشي مړ شي، دقه مور ورته ناستی سرې تړلې او چغې وایي. بیا د خدای نمګینې کوي، یا خدایا نو بچی دې راله مړ که، یا خدای دې یتیمانانو سره به څه کوم، زلمی بچی دې مړ که. الله څه وایي فرشتو ته؟ ای دې مو ښځې ته ووایه اے ښځې دا ستا خیره وه چې تا ورته کړې وه چې خدای دې مړ کا، خو هغه وخت کې میوه لا کچه وه نو ما نه شو کوله، نو چې پخه شوه در نه مې وشو کوله. کچه میوه خو څوک د باغ نه شو کوي، چې پخه شي شو کوي. نو تا خو ورته خیره وکړه، میوه دې شو کوله، الله ورته صبر وکړه چې زلمی شو در نه شو کوله. مور به بچي ته بالکل خیره نه کوي، دعا هم قبلېږي او خیره هم قبلېږي. بنیادي څیز د مارونو یو بل دی، مور چې دیندار یې ارسه به ټیک ټاکي. چې مور کله بېدینه شوه ارسه به تباه و بربادي. بنیادي خبره د مور ده. قسم دی زه کله د واقعاتو باندې نظر کوم که نه، زمونږ دا لوی لوی اکابر چې دي، دا لوی لوی اکابر د دوی په دې کردار کې او په دې بړایۍ کې د مور حصه ده. مور چې د بچی تربیت کوي او مور صالحه او دینداري نو بچی ته ملغلره جوړیږي، او که مور بیکاری نو بچی لوپران جوړیږي. خبره ټوله د مور ده. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه قسم دی چې دا څومره لوی شخصیت ته الله جوړ کړی دی، دا د مور د برکت ده. امام غزالی رحمت الله علیه چې دا څومره لوی شخصیت ته الله جوړ کړی دی، دا د مور د برکت ده. یو دیو د ده نوم احمد غزالی و، یو بل نور دی د هغه نوم محمد غزالی دی. دواړه رونه دي. مور ورسره خواري وکړه، ماشومان یې لوی کړل، مدرسې ته به یې لېږل، خواري به یې پرې کوله. مور به ورته څه وی؟ وی بچې ولې دا مدرسې ته چې لېږم هسې نړه کې مو دا رانشي، هسې نړه کې م دا رانشي چې مونږ به سبا مولیان شو تنخواګانې باخلو، مونږ به سبا قاضیان شو تنخواګانې باخلو، مونږ به سبا مفتیان شو تنخواګانې باخلو، مونږ به سبا یو ځای کې مدرسه کې درس کو تنخوا باخلو. نه بچې ګورې رزق د الله په لاس کې دی. دا یقین چې د انسان جوړ چې رزق د خدای په لاس کې دی. زما قسم په خدای دی به کټ بستره کې پروت دی، خدای به وله راولي. د سوچ ختم کې بالکل د رزق بندوبست الله په خپل لاس کې اغشتی دی. من حیث لا یحتسب، ستا خیال و ګمان کې به هم روزي بدله خدای پاک راولي. ومن يتوکل علی الله فهو حسبه. دا زما خبره نه د الله د کتاب وینا ده. څوک چې په الله باور وکړي الله ولا کافی دی. ويرزقه من حيث لا يحتسب، د په وهن ګمان کې هم ناراضي خدای به ول روزي راولي. دا قمور وته چل خی د خپل بچو ته. نو خدای ته کم ملغلره جوړ کړي. امام غزالی نن په دنیا کې هغه زلند ستوره دی او زلند انور ته خدای جوړ کو. یو کتاب یې لیکلی دی احیاء علوم الدین چې په احیاء علوم مشهور دی. نو یو علم یې پکې نه دی پرېښی، د پیغمبر مبارک د احادیثو د فقه، یعنی داسې مولا چې د هغه د احیاء العلوم نه کتلې او هغه د احیاء علوم مطالعه نه کړې، نو دی به کامل مولا نه، دا به خامخا ګوري.
په تصوف پاغه کې هغه چې څه لیکل کړي دي، په عقیده چې پکې څه لیکل کړي دي، په اعمالو چې څه لیکل کړي دي، په اخلاقو چې کوم لیکل کړي دي، نو سړی حیران شي چې دې سړي د خدای څونه علم او علم خالص د الله د رضا دپاره. زمانہ د نظام الملک توسی دا، نظام الملک توسی بادشاہ، نو هغه ته چاوي وی بادشاہ سلامت، وی مدرسې دې جوړې کړې، لکه اوس خلک سکولونه جوړي، کالجونه جوړي، هغه مدرسې جوړولې، مدرسې دې جوړې کړې وی او وی جوړې دې کړې، خو د خدای رضا پکې نشته. هغه غصه شو، وی څنګه نشته؟ وی نه صاحب ته خو د خدای پر رضا جوړې، ستانیت به ټیکي، خو چې څوک سبق وایي د هغې رضا د خدای نشته. وی دا دې څه وی؟ زه خو دې له جوړوم چې دې کې داسې اعمال کېږي چې الله راضي شي. زما مقصد خو دغه دی چې داسې عمل په دې کې کېږي که استاد سبق ښایي چې الله خوشحاله شي چې زما دین ښودلی کېږي، که شاګرد زده کړه کوي چې الله خوشحاله وي چې زما دین زده کوي. لویه خبره خو علم او دین زده کول دي. د پیغمبر مبارک میشن خو دقه و، هغې خو دغې له تشریف راوړی چې د الله قرآن مخلوق ته ورسېږي او زما احادیث او حکمت مخلوق ته ورسېږي، نو هغه په دقه درس و تدریس باندې رسېږي. چې دا خبره ورته وکړه، وی صاحب لږ خیر دی معلومات واله که نه، نو هغه ډېر زیات هوښیار و، ډېر انتهایي هوښیار و. هغه خپل جامې بدلې کړې، تاج یې کوز که او د یو عام سړي شکل او شباهت یې جوړ که او لال د یو په ښار کې چې لویه کومه دیني مدرسه وه د هغه زمانې جامعه، هغې ته ورغی یونیورسټي. چې ورغی څنګه یو طالب سره میلاو شو، بچې تو خو یې پېژنې نه چې د وخت باچا دی، بچې څه کې؟ وی بابا په دې مدرسه کې سبق ویما. سبق څه دپاره وی؟ وی پلار مې قاضي دی، نو دې له ویم چې ما نم قاضي جوړ شي، او پلار به مې سبا مړي یا به جمدي وي، نو چې هغه منصب باندې عهده ماته هم میلو شي. لکه مطلب دا دی چې ته قاضي جوړ شي چې تنخواه اخلي، او بابا جي دغه مې مقصد دی. او وزیر صاحب خو ټیک ویلیو. نظام الملک توصیب بل معشوم نه تپوس وکړو، بچې دلته راشه څه کې؟ سبق ویم، سویم کلاس کې سویمه درجه کې دا فلان کې فلان کې سبق ویم. بچې دا څه دپاره وی؟ پلار مې دغه دی، دا عهدیدار دی، نو چې زم هغه شی جوړ شم. بل نه به تپوس کو چې مفتی جوړ شم تنخواه اخلم، بل نه به تپوس کو لیکچرر پروفیسر جوړ شم تنخواه اخلم، مدرس جوړ شم تنخواه اخلم. اوهو دا مشیر خو ټیک ماته ویلو، دا خو ټول مصیبت د پیسو دپاره روان دی. د دې سوچ خو همدا دی چې زه د علم وکم پیسه وګټم، زه د علم وکم خدای به خپل کار کوي او دولت وګټم. هغه زمانه کې به دا منصبونه د عالمانو په لاس کې وو، هغه جدا زمانه وه. ابا قاضي جج عالم به، ابا چې کوم اټارني جنرال او ایډوکیر جنرال چې مفتیان دي دا به عالمانو، وزیران به عالمانو، مشیران به عالمانو، د مدرسو استادان به عالمانو، د پولیس افسران به عالمانو، فوجي جرنیلان به عالمانو. دې زمانه کې خو زمونږ مولیان طالبان ګورې خدای له لګیا دي. دلته څه دي پکې چې رښتیا خبره هېڅ هم نشته. څومره د مدرسې طالبانې دي، بس کم منصب ته به کم ځای ورسي؟ نشته. یا به جومات کې امامتي کوي غریبانان، تنخواه کم ځای نه ده. یا مدرسه کې درس کوي، د غټ مدرس تنخواه زمونږ دغه 2-2.5-3 روپۍ ده. زه کله حیران شم سوچ کې پرېږدم چې خدای د مدرس او د حافظ خو 2,000-2,500 3,000 ده، نو چې چپړاسي 10,000 ده. د چپړاسي د دې غریب ګزاره څنګه کېږي؟ رونو دین به په دې پېژنې او خدای به په دې پېژنې چې څومره تاسو د سکولونو او د کالجونو او اسپتال والا او دا څومره دي، نو تنخواه دپاره التالونه کوي که نه کوي؟ تورې پټۍ تړلې کې نه تړلې، دا ولې؟ دوی وي په دې تنخواه زمونږ ګزاره نه کېږي. څوک 1,000 عالي وي په دې مې ګزاره نه کېږي، څوک 50,000 عالي الطال کوي په دې مې ګزاره نه کېږي، څوک 80,000 عالي الطال کوي په دې مې گزاره نه کېږي، څوک 100,000 عالي په دې مې گزاره نه کېږي الطال کوي. لیکن د مدرسو د استادانو الطال به هم چېرته نه لیدلي، والله د هغې په هغه 3,000 هم گزاره کېږي. څنګه کېږي په دې موږ هم نه پوهېږو. د حافظ صاحب ابروز مې د یو مدرسې تپوس وکړو، مې دلته کې وی د دې یو سړي یادو وی د 3,000 روپۍ د مدرسې له راکوي. نه 2,500 روپۍ وی دا ډېر ښه سړی دی، موږ له میاشت کې مدرسې له راکوي. مې 2,500 درکوي، یو وی دا زموږ د 2 استادانو تنخواه ده. 2,500 د 100 استادانو تنخواه ده،
دا دو حافظانو تنخوا ده. الله حافظ سے پدې دی گزاره کیږي؟ جی بالکل کیږي. عقل نه مني، قتل نه مني عقل. زمونږ په مدرسه کې چې غاټ استاد دی، لوی شیخ الحدیث دی، دا هغه به 8,000 یا 9,000 روپۍ تنخوا تپوس کې، نو زیاته نشته را دی چې ته ډېر لري که 12,000 تنخوا ده چا وی به نورې نشته دی. او اپا کې صاحب ښه گزاره کیږي. دا گزاره د چا په لاس کې ده؟ جواب راکا، د الله په لاس کې. نو چې خدای وی زه ولې گزاره کوم، نو ته به عقل کم نه چلے. دارالعلوم دیوبند ته یو انګریز راغی، آډیټ والا محتمم صاحب سره ملو شو، وته وی آمدن دې څه دی؟ اسم نشته، تنخواګانې خرچه څومره ده؟ 2 لک روپۍ. دا لنګر باندې په تنخواګانو، په بجلی، په بیل او پلانکی 2 لک روپۍ خرچه ده. وی آمدن وی اسم نشته. نه دې مدرسې حکومت خو ستا دی، انګریز صاحب تاسو را کړي دي، حکومت اسم نشتا، دکانونه اسم نشتا، منډه وغیرہ اسم نشتا. وی دا پس چلیږي؟ وی په دې مونږ هم نه پوهیږو. وی چې میاشت راشي تنخواګانې کم ځای نه ورکوي؟ وی قسم دی که مونږ هم پې پوهیږو. نه وی ورکوي، وی بالکل یې ورکو. چې چا قرضه خو د باندې نشته، 1 روپۍ هم نشته. نو چې اوس دې وخت کې څو پیسې دي؟ دې وخت کې اسم نشته، خزانه خالی پرته ده. نو چې میاشت راشي، وی چې میاشت راشي خزانه کې پیسې پرتې ورکوله. خدای دا کمی راضی؟ وی والله که پی پیغم. انگریز وی دا سنگ خلق دے. انگریز دروازے نه باروت، نو بیا راغی، نو 200 روپۍ راوسته. یاره ورګه مولیان طالبان دي، فقیران غریبانان، یو 200 ول زور کوم، 200 ول ورکړي. نو چې 200 محتمم صاحب له کې دا د ما درسې نه د ما پکاته کې ولیکا، زما د طرف نه. نو محتمم صاحب ول आवाज ورکړي، دل تراشه. وی تاسو وی ما چې دا مدرسه پسې چلیږي؟ وی مسله دې حل شو؟ وی نه، وی په دغه چلیږي دا تاسو وکړل، دغه نظام دی بس، ایس آمدن نشتا. یو دا به ذهن کې اچوي او دا به عقیده ساته چې روزی رسان څوک دی؟ الله دی. بس دا عقیده جوړه کړئ، بس رزق به الله ورکړي. دې زمانې مولیان طالبان دا چې د مدرسو والا دي، دا حافظان، دا لانده ډوډ غریبانان، والله جنتیان دي. ټول لګیا دي قرآن خی خلکو ته، ټول لګیا دي او درسونه کوي او خلکو د دین خی، او 1,000 روپۍ او 2,000 تنخوا ده. دا په خدای باور ده اوس کنه ده؟ په خدای باور. او دا الله ولا په دغه پیسو باندې کار کوي. یو مولا به د مدرسې قرضداري نه ویني، یو حافظ به قرضداري نه ویني، یو صالح به قرضداري نه مونی. روزي رسان الله. نو توسی وای چې یو نه مې تاسو کوبل او هو دا ټول دنیا له لګیا دي. دا څه وشو؟ بس ویل کې می فیصله وکړه چې زم اډر کوم چې د مدرسې روانه کې. بس دې اوس چې زم اډر به وباسم چې څومره مدرسې دي ختم، ځکه زه خو دې را جوړوم چې خدای راضي شي. دې کې خو چې څومره کسان لګیا دي او دین زده کوي، سبق زده کوي، دا غي خو خېټه غرض دی او خېټه والا دي. وی چې راتلم یو ولک ناستو څه کتاب وته پروتو، نو دغه یو بچی نه بل نم تاسو کوم، دا شل خو می چک کړل، د دې شلو 150 ټولم دغه یو سوچته دنه تاسو کوم. هغه بچی لورلم بچي یو تاسو ته نه کوم، یاره بابا جی ما متنګوا خپل کار کوم. بچی یو ضروری تاسو ته کوم، بابا خدای ته وګوره کتاب ته مې پرېدا، ما سره تاسو سره بچی بیلمم یو تاسو ته نه کوم، خدا شابه ملمنو تاسو کا زر کوا. ته بچی سکے بابا جی تنی نه سب کوم کتاب تنیم ناست وخلا مزای او بابا جی کنه کتاب ګورم، سټڈی کو، مطالعه کو. یاره بچی دنه دا تاسو کوم کې دا سبق سلز دکې سلا ناسته چې سبق زکه. بچی وته مخراوالو وی کاکا جی ته نه پويږي سبق څوک سلز دکې نه تا نه تاسو کوم کنه، وی دې لز دکوم چې الله راضي شي. صرف دې ده پاره بچی تنخواه به هم ملاویږي کنه، قاضی به هم جوړیږي، مفتی به هم جوړیږي. وی کاکا جی عقیده دې کمزورې ده، کاکا جی عقیده دې کمزورې ده، زه دې له نه کوم، زه الله لکم. نو چې الله راضي شي نو ډوډۍ د څه غم کوم، ډوډۍ خو خدای سره ده.